انا نو پدې کې سوال لیکل اوټ خرڅول جایز دي کنه دي جایز جواب لیکل دی چې اوټ خرڅول جایز نه دي ځکه دا شهادت ده نو د شهادت خرڅول خو جایز نه نو بیا هم دا قاری صاحب ډیر روان دی دغه سره دی دلایلو کې ډیر ماهر دی دا قاری صاحب ورغله دی ورته ویلي دي چې مفتی صاحب د دې مطلب دا دی چې اوټ شهادت ده شهادت کې خو عادلانی دي کې خو جړاګانه موټه چي شهادت کې خو عادل خلق شاهدی ورکي او دې کې اجړاو شیخ الحدیث یو شانت دي کای ورای د اجړاو یو ورای د شیخ الحدیث و دوړ یو شی دي پاس کېږي یو پینا دوړ یو برابر کی خزونر یو برابر دي غیر مسلم د قادیانیم د ستا سره یو برابر دي قادیانی موټه چیرتی مچه سل قادیانان سل مسلمانان یو برابرېږي قادیانان 200 شو غوي ګټي نو د دې مطلب خو یو خدا چې دا شهادت څنګه ده دویم دا چې کدا استاد د عبارت نو دا معلومیږي چې وټ خرڅول شهادت ده شهادت خرڅول دي نو کني خرڅې به جایزي نو هغه مر سره وعده کړی دا چې دا ځل بر روان ایډیشن کې دا تر نو باسم دا خبر دا خورشته زما ذهن په اخلاص زه تاسو ته د اسلام دراوستو چلو ته تاسو یې ملک نو رانو اسلام راولو ټیک دا ملک مو رانو اسلام راولې دغه زمونږ د مدرسې ولا ټول لاړ شي دا موټر وای بند کړی د مردان سره نور څه مکوئ حکومت براشي تاسو ټول به د مردان جیل ته ویسي بیا د سرحد مدرسه دی لاړه شي دا د روډ بند کی چې اسلام غواړو او یا جیل غواړو بس دا به جیل ته بوزي بیا د صدر مدرسه به جیل ته بوزي بیا د ریون ټول تبلیغیان دی راشي په لاهور کې دی په دې سره کوخي دا به ټول جیل ته بوزي نو دا به کوم ځای کې ځای کوي اخر به مجبور شي ورته وای چې زه د اسلام به ضرور په دې طریقه راوړم نو په دې نه راځي دا کم چې دا مونږ مختاره کړی دا ټیک دا لګ څه فل جمله کار کیږي دا باز ورونه زمونږ وای یو څه نه اسلام خو پکې راځي یو څه نه ډیره غلطه کلمه ده ادخلوا فی السلم کافه څه نه پکې نشته یو څه نه قرآن معنی دا اوس اسلام دی که کفر دی یو څه نه حدیث مانم دا اسلام دی که کفر دی یو څه نه اسلام غواړم دا خطرناکه کلمه ده یو څه نه پکې نشته ادخلوا فی السلم کافه مکمل په اسلام کې داخل ما درته حواله درکړې خزه پکې شاذ او متفرد نه يم چې تاسو په ما اعتراض وکړئ کله کله ما خپل اکابر خلک را مخې ته کوي ادریس شیخ صاحب حفظه الله زما استاد دی هدايه او مشکاتونه ماته نو ویلي دي په جمهوریت کې نه مسل ردونه اوریدلې دي درس کې به مونږ ته ویلي همدا د علامه اقبال صاحب شیرونه مونږ ته ویلي دي ما دا غنځ د کړی او دا خبره هم کړې ده چې از مغز 200 خر یک فکر انساني نه می آیا نو هغه شپږ نوي کې ما ور سره وړه دوره کوله 95 شپږ نوي تقریبا ډیر کلونه وشو دا غي